هغې په ځای باندې دلیل ته د ضرورت دی ښه چغې مه وهه ته به ډېرې چغې ووهې خو راسملولې مې یې د الله په فضل دا زما کمال نه دی دا د حنفیت کمال دی نو یو سړی پې راپورته شو هغه ویې وګوره وی حدیث بی نبیز التمر وی دا حدیث ضعیف دی او ترمیزی کی راغل او فلانی دا ویلی دی فلانی دا ویلی دا سی معلومی گی چه خدای پاک تی غگون مغستی کانم دی صمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون یو سړی چې کونی نو هغه سره بسکه ما خوی حدیث ضعیف ته خو دا د احناف یو زبردست خصوصیت ته چې حتی الامکان په حدیث ضعیف هم عمل کوي نو بیا د ضعف د بیان ته څه ضرورت ده دویمه دا ده چې بیا خبره سړی نه اوږدېږي د الله په فضل او کرم سره دا حدیث ته نبیذ التمر منگ صحت هم ثابتولی شو خود دوی مقصد دا دی چې منگ او تاسو د درس نه وباسي او نورو خبرو کې مو غورځئ او منگ د دوی په خبرو نه یو انشاءالله نو دا حدیث ضعیف دی افلانی لیکل افلانی لیکل الله دې روح کا غوږونه علاج وکا مونږ خو ورته ویلو چې دا حدیث ضعیف دی دویمه دا وی چې ته وی چې او دس بنبیذ التمر جائز دی او غسل نه نو چې کله مطهر شي نو بیا د غسل د عدم جواز دلیل وایه موږ وی حدیث کې نه دی راغلی که نه اهل الحدیثو ما خو وی چې حدیث کې غسل نه دی راغلی نو چې غسل په حدیث کې نه دی راغلی نو موږ ځکه د غسل قائل نه یو نو دې کې اوس مشکل پاتې شو بیا دریم وی قسم دے که دوی پا احادیث باندې عمل کئی وی مقصودی مذہب دے نو دا دروغ او افتراق استاسو خپل عادت او شیبه دا خو مخصلت تے چې دا کارو کئی نو دینا بغیر ستاسو مجبوریت ډوډۍ مو بغیر د دروغ نه او د افتراء نه هضمیږي بهرحال داغه سړی خبرې کړې وې چې زه هر سهار وی په ولاړه متیازې کوم وی هر سهار زه الحمدلله وی نن سهار مې په ولاړه متیازې کړې او بیا وی قسم دی چې زه به د هغه څیز متیازې وچکم چې کومې غوښه خوړی شي وی سم به وی وسکم نو چې یو سړی په ولاړه متیازې کوي او سار او ماښام او غرمه د غوا او د میخو متیازې چکي او ترکاري او کتغې د هغې غوښیانې نو هغه نه ګیله پکار ده دا ټول داسې پلیت او بیکاره خلک دي نو دا نن مې پې خبرې وکړه بیا پې کوم هم نه د هغې وجه دا ده چې یو سړی غوښیان خوري او متیازې سکي او په ولاړه متیازې چکي او ساس کې د بدن ته راغورځېږي او دس نه وچای نو هغه نه څوک ګیله کوي روغي یو سړی ګیلاس کې متیازې واچي او شربت ته جوړ کې او چکي مونږ او تاسو قسم دی که ورسره کیم نو او دا د دوی شیخ الحدیث دی او شیخ قرآن دی وایي چې زه ستاسو مقابله کې شیخ الاسلام یم مونږ وایو تاسو کې اسلام کم دی نو شیخ الاسلام د کم ځای نه راغلی نو دا ډېر بېکاره خلک نو دوی اوس غصه دي ښه دوی مې راسملولي دي په طلاق ثلاثهو کې او په سینه ورته ناست یم او توره مې ورپسې راایستلې ده نو دوی دا چغې دي چې پاکستان دی او که افغانستان دی او چغې وایي چې هله دا چلو شو هله دا چلو شو او مظهري صاحب دا خبره کړې ده او دا هر څه خبره مې چې کړې ده راسملولی مې د الله په فضل
او ان شاء الله العزیز که ژوندی وم نو ژر به مو باسم اراده مې داسې کړې ده چې وابیت د افغانستان نه ختموم بس په دلایلو ښه ان شاء الله العزیز به داسې کار د سره وکړم چې تاریخ به یاد ساتي او چغې مغې مه وهئ د چغه وهلو په ځای باندې دلایلو ګورئ طلاق ثلاثه باندې مو را سره مناظره مقرر کړې ده او شپږمه ورځ د اختر باندې هغې کې خواري وکئ سعودي ته زنګ ووایئ دا دومره وخت چې په ویډیوګانو باندې تېروئ په دلایلو یې تېر کئ را سملولې مې یې د الله په فضل او سینه باندې درته ناست یم او چغو ته مې فکر دی څومره چغې مې ووهلې کومو خبرو باندې چې زما رد کوي هغه 10 کاله مخکې ما کړي دي اوس زما هغه ویډیوګان راغلي دي او یو حمارګل کاکا دی نو هغه اوس نه شروع دی هلکه دا خو ما 10 کاله مخکې کړي اوس را روانې دا هغه د طلاق ثلاثه د ملاستې چغې دي دوی یو ځل ما سره مناظره مقرر کړه په رفع الیدین هلته مې راسم لول مرۍ مې ترې پرې کړې کتابونه مې ترې راوړه مولا نه چې کتاب ویسي که نه دا داسې دی لکه نساونه چې سراویل ویسي نو دوی نه مې داسې کار کړی دی اوس هم را سره پراته دي نو هلته مو توره ونه کړه بیا مو 20 رکعاتو تراوو باندې مناظره و بیا په قرات خلف الامام هغې کې خو په تیښته کامیاب شو نو هغې په ځای باندې دلیل ته د ضرورت دی ښه چغې مه وهه ته به ډېرې چغې ووهې خو را سملولې مې یې د الله په فضل دا زما کمال نه دی دا د حنفیت کمال دی زه څه شی مو د دوی را سملول دا زمونږ د مسلک او د مذهب کمال دی الحمدلله څومره خواریانې چوکړه یو حنفي یو مولای ملامته نه یو مسله قسم دی که تر اوسه پورې دوی ثابته کړي او د ښځو غوندې دعوې وایي د دا ویلي دی او د دا ویلي دی او د دا ویلي ښځو غوندې دعوې مه وهئ هغې په ځای دلیل ووایئ دغه ملګري ته مو د هغې ځای نه دلایل راولېږئ زه دلته راغلی یم که نه ته مې هلته هم نه پرېښودې انشاءالله